د تاریخ له زرینو پاڼو. د عروج او زوال په تیر تاریخ کې د مسلمانانو لپاره لوی درس پروت ده. په 1085 میلادي کال کې د اندلس طلایتلي ښار سقوط وکړ. په 1492 میلادي کال کې د اندلس وروستی ښار غرناطه هم د عیسایانو لاسته ولوېده. یعنې د طلایتلي او غرناطې د زوال ترمنځ 400 کلونه تیر شول. متاسفانه مسلمانانو په 400 کلونو کې هیڅ درس حاصل نه کړ، نه یې د راتلونکي خطراتو لپاره تصمیم ونیو او نه یې د اتفاق او اتحاد لاره غوره کړه. تاریخ تکراریږي. هغه قومونه چې له خپل زوال او تیر تاریخ څخه درس او عبرت نه اخلي، هغوی هیڅ کله بیا نشي پورته کېدای. د تاریخ له زرینو پاڼو.